واو عباس ستانکزي امريکا او پاکستان ته څه د زور خبرې وکړي څه اخطار یې ورکړی دی آیا لاف یې وهلی دي که حقیقت یې ویلي په دې ویډیو کې دا هر څه وګورئ او چینل د راتلونکو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ وروسته له هغه چې پاکستان په ډیورن کرښې د اغزن تار لګولو پریکړه وکړه او طالبانو سره یې جنګ وشو اوس تازه عباس ستانکزي د پاکستان په ګډون ټولې نړۍ ته ویلي دي چې د طالبانو زور څوک نه لري د طالبانو د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي په لوګر ولایت کې په یوه غونډه کې ویلي دي چې امریکایي جنرالانو ته ویلي دي چې په نړۍ کې دوه زبر ځواکونه دي اول امریکا او دوهم طالبان دغه طالب چارواکي د مرغومي په شپږمه نیټه پر افغانستان د پخواني شوروي ځواکونو د یرغل د 240مې کلیزې له امله جوړو شویو مراسمو کې وینا کوله هغه وویل په افغانستان کې نه یوازې بریټانیا او شوروي ماته تجربه کړې بلکې امریکا له 250 نورو هیوادونو سره په افغانستان کې ماته وخوړه نوموړي ویلي دي هغه کسان چې په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکي دي هیواد ته د راستانه شي او بخل کیږي له بلې خوا په قطر کې د طالبانو د سولې د مرکچي پلاوي غړي انس حقاني ویلي دي چې هیڅ زورواک او ظالم نظام دوام نشي کولی هغه د طالبانو له مسؤلینو غوښتي دي چې د ظلم او زور ویلو مخه ونیسي او د مخکینی نظام کارکونکو ته هم په ټیټه سترګه ونه ګوري حقاني ټینګار کړی دی چې د مخکینی نظام د کارکونکو ترڅنګ دوی هڅه کوي تېرې دښمنۍ له منځه یوسي او د هیواد علمي شخصیتونو ته لا زیات پام وکړي دغه طالب چارواکي جوته کړې ده چې دوی په کار پوه وړ کسانو ته ډیر پام کوي شوروي ځواکونو 240 کاله مخکې 1950 کال د مرغومي په شپږمه نیټه پر افغانستان یرغل وکړ ډیره مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده د نورو ویډیوګانو لپاره مو چینل سبسکرایب کړئ ویډیو هم لایک کړئ تر بیا بلې ویډیو د خدای په امان